قدرمن اوریدونکو ښې چارې دا د آل انډیا رادیو د بهرنیو خپرونو پښتو څانګه ده. نن د 2020 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 20 نیټه ده. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه واورئ. دا خبرونه تاسو ته اسما کاکړ وړاندې کوي. پاملرنه وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستان ځواکونه د اوربند نه سرغړونې ته دوام ورکوي. متحده ایالاتو شپږ نور د چین میشته رسنۍ د بهرني ماموریتونو په توګه طرح کړې. چین د ځواب ویلو ژمنه وکړه. امریکا تایوان ته د شاوخوا 1.8 میلیارډ ډالرو په ارزښت د وسلو سیستمونو پلور تصویب کړ. د اروپایي پارلمان غړو په فرانسه او اروپایي اتحادیه غږ وکړ چې د پاکستان پر وړاندې بندیزونه وضع کړي. د کووډ 19 بیا رغونې کچه 9.53 ته رسیدلې. او وروستی خبر د بنگلادیش سمندري بندرونو څخه غوښتل شوي چې د خبرتیا 4م سیګنال واړوي ځکه چې د بنګال په خلیج کې بړبوکۍ لا دوام لري. اوس هم پاملرنه وکړئ بشپړ خبرونو ته. پاکستان ځواکونه د اوربند نه سرغړونې ته دوام ورکوي. ان وویل چې د پاکستان ځواکونو د اوربند څخه سرغړونو ته دوام ورکوي او ډیری وختونه دغه سرغړونې په ملکي سیمو کې پیښیږي ترڅو د کنټرول لاین په اوږدو کې د ترهګرو د نفوذ ملاتړ وکړي. د پنجشنبې په ماښام د رسنیو د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت ویان انوراغ سریواستوف وویل چې دا د دواړو لورو ترمنځ د اوربند تفاهم یوه ښکاره سرغړونه ده. هغه وویل چې پاکستاني ځواکونو سږکال تر دې دمه د اوربند 38 سرغړونې کړې دي. د ملکي فعالیتونو په لړ د کنټرول لاین کې د وسلې او مهماتو د غورځولو هڅې هم شوې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د شپږو چین میډیا شرکتونو د متحده ایالاتو عملیات د بهرني ماموریت په توګه ډیزاین کړي دي. ډیزاینونه یا طرحې په متحده ایالاتو کې دی ګلوبل، ژیویټیک ډیلی، زینمن، افینډینګ نیوز، سوشل ساینس یا ټولنیزو علومو، چین پریس، بیجینګ بیاکتنې او په امریکا کې اقتصادي ورځني فعالیتونه محدودوي. خو په هغه څه اغیزه نه لري چې دوی په متحده ایالاتو کې خپاره کولی شي. دغه طرحه د فبروري په 18 او جون په 22 نامتو چینایي رسنیو شرکتونو ډیزاین تعقیبوي په دې معنا چې دوی د چین تر کنټرول لاندې پروپاګاندا رسنۍ دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د متحده ایالاتو د دې اقدام سره مخالفت وکړ. د پنجشنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې چین به لازم او مشروع غبرګون وښیي او له امریکا څخه یې غوښتنه وکړه چې سمدلاسه دا لاره سمه کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت تایوان ته د شاوخوا 1.8 میلیارډ ډالرو په ارزښت د وسلو سیستمونو پلور تصویب کړی. پنټاګون وویل په دې معاملې کې د وسلو 3 سیستمونه د راکټ لانچر، سنسرونه او ټوپونه شامل و. تایوان د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي وسلې به د دښمن دفاع او نوي وضعیت سره د مقابلې لپاره د هغه دفاعي وړتیا ته وده ورکړي. دوی ویلي چې تایوان نه غواړي د چین سره د وسلو سیالي وکړي. تایوان ته د وسلو د پلور په اړه د متحده ایالاتو تصویب ته په ځواب کې د چین د بهرنیو وزارت ویاندوی ژو لیجیان وویل د وسلو تړون شاید د متحده ایالاتو سره د هغوی په اړیکو لوی تاثیر وکړي. د اروپایي پارلمان غړو له فرانسې او اروپایي اتحادیې وغوښتل چې په پاکستان کې د ترهګرو فعالیتونو پر وړاندې بندیزونه وضع کړي. د اروپا اتحادیې غړو ریزارډ ززاریناکي، فولومیو مارتوسکایلو او ګیانا ګارسیا دغه غوښتنه د فرانسې حکومت او اروپایي اتحادیې ته په یو لیک کې راپورته کړه. دا اقدام په جموں او کشمیر د پاکستان د یرغل په 83مه کلیزې د نمانځنې د مخې ته راغلی. په لیک کې د پارلمان غړو ویلي چې د هغه د رامنځته کېدو راهیسې
پاکستان نړۍ ته بېشمېره وحشت رسولی دی. په دغه لیک کې په ختیځ پاکستان بنګلادیش کې د پاکستان د اردو لخوا د نسل وژنې پیښې هم ذکر شوي. غړو دا هم په ګوته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخه نیولو لپاره د مسؤلیتونو سره په مطابقت کې د پاتې کېدو لپاره د مالي قوي پیسو مینځلو او تروریزم تمویل کوونکي لیست کې بیا داخل شوی. د کووډ 19 د بیا رغونې کچه 9.53 ته رسیدلې. هند کې تر دې دمه له 10 میلیارډو څخه زیات د کووډ ازموینې ترسره شوي دي. د تیرو 40 ساعتونو په جریان کې تر 14,42,000 ازموینې ترسره شوي دي. د روغتیا وزارت وویل هندوستان د روان کال په جنوري کې په پونا کې د لابراتوار څخه یوازې د یوې ازموینې اخیستلو څخه د 10 میلیارډو 1 لک ازموینو څخه تیرولو لپاره خورا اوږده لاره تیره کړې. وزارت وویل چې د کووډ 19 ناروغانو ترمنځ د هیواد د رغېدو کچه 9.53 سلنې ته رسیدلې. د تیرو 40 ساعتونو په جریان کې له 3,000 څخه ډېر د کووډ 19 ناروغان روغ شوي دي. د ناروغانو ټول 9,48,000 ته رسیدلی. په پرله پسې ډول راپورته کېدونکي لاسته راوړنو ډاډ ترلاسه کړی چې په هیواد کې د قضیو رښتینې شمېره کمه شوې او دا مهال د ټولو مثبتو قضیې یوازې 8.9 سلنه جوړوي. دا مهال په هیواد کې د فعالو قضیو شمېر 4,95,000 دی. په تیرو 40 ساعتونو کې 4,50,316 د نویو قضیو راپور ورکړ شوی دی چې له هغه سره د مثبتو قضیو ټوټال شمېر 7 لکو ته رسیدلی دی. د بنګلادیش د هوا پیژندنې ادارې هوایي ډګر د کاکس بازار، مونګلا او پیرا سمندري بندرونو څخه غوښتنه وکړه چې د بنګال په خلیج کې د بړبوکۍ په نظر کې نیولو سره د سیمهیزو اخطار سیګنال واړوي. د جمعې سهار په 9 بجو خپره شوې خپل ځانګړي موسمي خبرتیا کې د بنګلادیش د هوا پیژندنې ادارې وویل چې بړبوکۍ د شمال لویدیځ خلیج او شاوخوا سیمو څخه شمال ختیځ سیمو ته رسیدلی. د دې بړبوکۍ مرکز د چټوګرام او کاکس بازار بندرونو شاوخوا 415 کیلومترۍ او د پیرا بندر څخه 280 کیلومترۍ کې موقعیت لري. د بنګلادیش د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د بړبوکۍ سرعت به په راتلونکو 48 ساعتونو کې 50 کیلومتره په یو ساعت کې وي. عزتمندو اوریدونکو د مهمو خبرونو سرټکي یو ځل بیا واورئ. پاکستان ځواکونه د اوربند نه سرغړونې ته دوام ورکوي. متحده ایالاتو 6 نور د چین میشته رسنۍ د بهرني ماموریتونو په توګه طرح کړې. چین د ځواب ویلو ژمنه وکړه. امریکا تایوان ته د شاوخوا 1.8 میلیارډ ډالرو په ارزښت د وسلو سیسټمونو پلور تصویب کړ. د اروپایي پارلمان غړو په فرانسه اروپایي اتحادیه غږ وکړ چې د پاکستان پر وړاندې بندیزونه وضع کړي. د کووډ 19 بیا رغونې کچه 9.53 ته رسیدلې. او وروستی خبر د بنګلادیش سمندري بندرونو څخه غوښتل شوي چې د خبرتیا 4م سیګنال واړوي ځکه چې د بنګال په خلیج کې بړبوکۍ لا دوام لري. دا و د دې مهال خبرونه. ایغور مسلمانانو سره د پاکستان له شرم ډک چلند. لیکنه د سراج مهدی نقوی، ژباړه د ګلرحمان همدرد. پاکستان اکثر او تر ډیره د چین په ملګرتیا ویاړ کوي. پاکستان د دې خوشفهمۍ ښکار دی چې ګواکې چین د پاکستان رښتینی همدرد او مرسته کوونکی هیواد دی. له چین سره سوداګریزو او کاري اړیکو ته هم پاکستان د خپل اقتصاد د پیاوړتیا په موخه خورا ارزښت ورکوي. مګر دا د تعجب خبره ده چې په چین کې له ایغور مسلمانانو سره د چین د چلند په اړه پاکستان هیڅ کله هم حتی د یوې خبرې د ویلو اړتیا هم نه ده احساس کړې.
مګر دا ویل بلا خوي چې په پاکستان کې په دې حق لا د کومې خبرې کولو حتی جرأت هم نشته او له مسلمانانو سره دا ظاهري همدردي هم د هغوی د سیاست یوه برخه ده. د لومړي وزیر عمران خان د ملي امنیت مشاور لخوا په یوې ټلویزیوني مرکې کې د ایغور مسلمانانو په اړه د پوښتنې په ځواب کې د دې موضوع غیر اړینه بلل په حقیقت کې د عمران خان او د هغه د حکومت غیر ذمہدارانه او غیر انساني طرز او تفکر ښکارا ثبوت دی. د ایغور مسلمانانو په حق لا په همدې وروستیو کې د یو را څرګند شوي راپور څخه اندازه کیږي چې د چین دغه مظلوم اقلیت په کوم ډول د حکومت لخوا ځورول کیږي او د دوی د تهذیب او تمدن د ورکولو سره سره پر دوی باندې د ژوند دایره تنګیږي. چین کې پر ایغور مسلمانانو باندې د ظلمونو داستان نوی نه دی مګر وروستی راپور زړه بوږنوونکی دی. په یاد دی وي چې د ایغور مسلمانانو ډیری خلک د چین په سنګیانګ سیمه کې اوسیږي. په راپور کې راغلی چې د ایغور مسلمانانو په زرګونه ماشومان سره له دې چې مور او پلار ژوندي دي خو بیا هم د یتیمانو په څیر ژوند تیرولو باندې مجبور کړی شوي دي. دا ماشومان له دې عمله له خپلو مورګانو او پلرونو نه لرې دي چې د دوی یو نه یو د حکومت لخوا په جوړ کړی شویو نظربندو کمپونو، ډیټینیشن کمپونو او یا هم د ری ایجوکیشن په نوم کمپونو کې بند کړی شوي دي. بعضې پلرونه او میندې د بیلابیلو تورونو له امله په زندانونو کې هم اچول شوي. په دې کار کې هغوی د انساني همدردۍ هغه اړخ هم په نظر کې نه دی نیولی چې دا نابالغه ماشومانو ته د ښې روزنې په موخه د خپل مور او پلار اړتیا ده او ماشومان او مور او پلار یې باید له دې بنسټیز حق څخه محروم نه کړل شي. په دې راپور کې د سنګیانګ په اړه د مهمو حکومتي اسنادو له حوالې داسې دعوا شوې چې په 2013 کال کې د داسې ماشومانو شمیر 9500 تنه و کوم چې د خپل مور او پلار او یا هم له دوی څخه د یو د شفقت له سیوري محروم دي او لامل د هغوی مړینه نه ده بلکې د حکومت لخوا د هغوی په زندان کې محبوسول دي. د دې سیمې د یاکلینډ کاونټي کلی د هر کور لږ تر لږه یو تن یا په زندان او یا هم په نظربنده کمپونو کې زنداني دی. د چین هیواد د تبعیض اندازه له دې لګول کیږي چې په دې ماشومانو کې یو هم د چین د ګڼې ګوڼې ښار هان سره تړاو نه لري. په شمال لویدیځي سیمه کې داسې ویل کیږي چې هلته له 1 میلیون څخه ډیر کسان په بیلابیل ډول کمپونو کې بند دي. حال دا چې د چین لخوا د دې خلکو د بندولو لامل د نفوسو د ډیروالي کنټرول، غربت او ترهګرۍ ختمول او د توندروۍ مخه نیول بیانېږي. مګر حقیقت خدا دی چې چین د ایغور د مسلمانان له ډیرو کلونو راهیسې له ظلمونو لاندې نیولي او غواړي چې د دوی وجود له منځه یوسي. د ایغور مسلمانانو اقتصادي، تعلیمي او عنعنوي ژوند خورا ډیر تر پښو لاندې شوی. د دوی ماشومان هم په لوړه کچه سرحدي ښوونځیو کې محصور کړی شوي دي. په بیلابیل ډول د دوی ماغزه مینځل کیږي. صورتحال داسې دی چې له 250,000 څخه ډیر ایغور ماشومان له خپلو پلرونو او میندو څخه له دې عمله محروم کړی شوي دي چې هغوی په یو نه یو کم کې ځای پر ځای کړی شوي دي. چین دا نه مني چې ګواکې دا موضوع بشري حقوقو پورې تړاو لري. چین دا موضوع له مذهب یا قوم پورې تړلې هم نه بلي بلکې دا موضوع له ترهګرۍ، تشدد او بیلتون پلوۍ سره تړي او حال دا چې دا ناسم کار دی. داسې نه ده چې د پاکستان ادارې ته د دې خبرو په هکله کوم معلومات نشته. تعجب خدا دی چې د چین د دې ټولو خبرو سره سره بیا هم پاکستان چین خپل نږدې ملګری بلی او د چین د مظلومو ایغور مسلمانانو په هکله دوی خپل سترګې پټې کړې دي. خبره یوازې تر سترګو پټولو پورې نه ده محدوده بلکې د افسوس خبره خدا ده چې په خپله د بشري حقونو پر خلاف فعالیت کوونکی پاکستان په دې معاملاتو کې د چین ملاتړ کولو سره دا ثابتوي چې د یو اسلامي هیواد د دعوا یو ظاهري دعوا ده او له اسلامي فرایضو او اصولو سره هیڅ کوم اړیکه نه لري.